غني خان وایي څوک دې ماته ووایي څرنګه شی دا شي څوک چې چاته وخاندي ولې په خندا شي څوک ولې یو څوک یو دم په یو چا زړه بایلي او د ځان او خپل زړه واک بل ته سپاري ولې یو څوک په یو داسې چا باور کوي چې هیڅ ډول مخکینی اړیکه ورسره نه لري او په ناڅاپي ډول یې ورسره مینه پیدا کیږي رحمان بابا فرمایي چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه ترکه ما په هغه ورځ خپله رضا کړه یوه مشهوره ټپه ده چې عاشقي یې کړې نه وي هغه سړی به ایمان څنګه تېروینه مینتوب څه دی او یا په بله معنا عاشقي څه ته وایي په دې وروستیو کې د امریکې په متحده ایالاتو کې یوې ښځې یو سړي ته چې پرې مینه شوې وه 65,000 لیکونه او پیغامونه ورستولي وو دغه ښځه په دغه سړي د انټرنټ د لارې مینه شوې وه یوه ورځ یې دغه سړي څخه د واده غوښتنه وکړه خو سړي له واده انکار وکړ ښځې ته د دې سړي په دې کار سره د ځان د سپکاوي احساس پیدا شو او سیده د دغه سړي کور ته ورغله سړي پولیسو ته شکایت وکړ او پولیسانو دغه ښځه ونیوله او په جیل کې یې واچوله دغې ښځې پولیسو ته ویلي وو چې ما هیڅکله هم فکر نه کاوه چې دغه سړی به زما له ډېرې مینې په عذابیږي د رواني ناروغیو ډاکټران وایي چې دغه ښځه په یو ډول ذهني ناروغۍ چې اوبسیسیو ډیس آرډر نومیږي اخته شوې وه دغه ناروغي له یو چا سره له ډېرې زیاتې مینې پیدا کیږي په دغې ناروغۍ اخته کس بل کس هم مجبوروي چې ورسره مینه وکړي دوی په یو چا ډېره تکیه او باور کوي او خپل هر څه هغه ته ورسپاري د یو چا عذابول جرم ګڼل کیږي او مجرم ته سزا ټاکله کیږي اوسنی علم وایي څوک چې له چا سره له حده زیاته مینه کوي ذهني ناروغ دی هغه د چا خبره که د اوسني علم او پوهانو خبره ومنو زموږ د ګڼو افسانو عاشقان لکه لیلی و مجنون آدم خان او درخانۍ مومن خان او شیرین او فرهاد دا ټول د خپل وخت ذهني او عصبي ناروغان وو آسمان ته لار دی خطو نشته لیلی مجنون په عاشقۍ ختلی دینه اوسنی علم آسمان ته د لیلی او مجنون ختل هم دروغ بولي که چیرې مو په خپل ځان دغه نښې ولیدلې نو پوه شئ چې تاسو هم په دغه ناروغۍ اخته شوي یاست په دغه ناروغۍ اخته کس هر وخت هغه چاته چې پرې مین وي پیغامونه او مسیجونه ورلیږي کوشش کوي هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي که هغه 100 ځله هم انکار وکړي او یا یې ورټي بیا هم ترې زړه صبرولی نشي له نورو سره د هغه په اړه خبرې کوي او یادولو ته یې پلمې لټوي لارې کې ورته ولاړ وي هغه یې چې له مخې تیر شي شاته ورپسې روانېږي په فیسبوک او نورو رسنیو د لارې ورته پیغامونه او شعرونه لیکي او په تنګوي په دې هکله د بي بي سي په یو راپورټ کې د یو ډاکټر له خولې چې شیکها نومیږي ویل شوي که چیرې پوه شوې چې یو کس تاسو باندې ډېر اغېز کړی له کبله یې له ستونزو سره مخ شوي یاست نو ضرور د یو ډاکټر او یا ارواپوه څخه مرسته وغواړئ یو بل ډاکټر چې نیټو نومیږي وایي که پوه شوئ چې د یو کس له کبله مو خوب خوراک او یا د ژوند چارو کې ګډوډي رامنځته کیږي په دې هکله ضرور له خپل یو ملګري سره صلاح او مشوره وکړئ ماهرین وایي د صلاح مشورو او تراپي په وسیله د اوبسیسیو ډیس آرډر اغېز تر ډېره حده کمیږي او له یوه تکړه ارواپوه سره له 5-6 ځله لیدنو وروسته کرار د انسان ذهني حالت عادي کیږي خو یو شمېر پوهان بیا وایي
مینه ښه شی دی. که سړی له ډېرې مینې لیونی هم شي پروا یې نشته، خو شرط پکې دا دی چې ستاسو د مینې په وجه بل کس باید آزار نشي او یا ستاسو ډېره مینه د هغه د سرخوږۍ سبب نشي.